نن به د لمانځه یو داسې ضروري مسله درته بیان کړم چې اکثره خلکو ته دا معلومه نه وي شاید. د لمانځه په حالاتو کې که چیرې یو انسان هسې ودرېږي یو څه ونه وایي، مطلب کم شی چې د ویلو وي دی ونه وایي، په هغه کې ځنډ کښېباسي، نو په داسې حالات کې پر ده باندې سجده سهوه واجب ده. یو ملګري سوال کړی دی چې زموږ د واتساپ په ګروپ کې چې ما سورة الفاتحه وویله، د سورة الفاتحې بعد ما سوچونه وهل چې کم صورت به وایم کم صورت به وایم کم صورت به وایم. نو ما پوښتنه جمله کې چې څومره به قدر ته ودرېدې، که چیرې ته د درو سبحان الله ویلو په قدر باندې په وخت باندې ته ودرېدې، مثلا ته دومره ودرېدې چې یو شی ته نه ووایي چې په هغه کې 3 واره سبحان الله ویل کېدی چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله، د دې په قدر باندې تا یو شی نه ووایي په دا وخت کې، نو پر تا باندې سجده سهوه واجب سوله. سجده سهو په دې وجه باندې واجب سوله چې کم واجب شی چې په هغه کې موږ تاخیر وکړي، یعنی صورت ویل واجب دی، نو په واجب کې موږ تاخیر وکړي، نو په دې وجه سره په دې لمانځه کې سجده سهو واجب سوله. دا مسله ضرور در سره شیر کړي چې څومره زموږ مسلمانان ورونه دي هغو پورې دا مسله ورسیږي چې هغه پر دې باندې عمل وکړي چې څومره ثواب الله هغو ته ورکوي، همدا نو ثواب چې دی الله تعالی موږ ته استحمره کوي. جزاک الله خیرا.